محمد بلال چې د پرځېدلي افغان جمهوري دولت کې په ملي ځواکونو کې منپاکي کوله چې ګڼ انسانان یې د هڅو په پایله کې ژغورل شوي دي، خو دی په خپله یو وخت د مین ښکار کیږي او خپلې دواړه خپې بایلي. دا وایي پخواني دولت ورته د معلولیت پر مهال معاش ورکوو چې د هغه دولت له پرځېدو وروسته یې معاش درېدلی او په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. بیا مین هم خنثی کوم، مین سره بیا انفجار یې په ما وکړو، دا دواړه خپې رانه قطع شولې. بیا هغه ټایم کې ډېر جګړه وشوله، جنګ وشولو، مرمۍ وې، راکټې وې. خو ملګرو ته مې نارې والې چې راشي اوچت مې کوي. ښه ملګري مې راله، اوچت یې کړلم. بیا ډایرکټ راورسولم ګمبیري شفاخانې ته، هلته مې بیا تودایي م وشوله. یو 2 میاشتې پورې هلته بستر وم. هغې نه بعد بیا کور ته رالم. بس هغه ټایم کې چې روغ وم، انسان څه رقم یو چې خپې دې کټ شي، بیا هم ډېر مشکلات او ډېر سخت ورسره تکلیف ورسره ډېر وي. بیا رالم، بیا معاشونه به راته دولت د خوا نه حواله کېدل. همداسې 3 کاله پورې معاشونه راته راکول. په هغه معاشونو باندې زما ښه پوره کار کېده، ښه هر څه مذکور مشکل هر څه حل کېدله. خو کله چې بیا دولت سقوط شو، هغې نه بعد چې دی بس کم امتیازات چې ما اخیستل معاشونه هغه هم راباندې بند شول. بلال چې یو میرمن او یو زوی لري، د کونړ د غازي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې اوس په مرکز اسداباد کې ژوند کوي. هغه اوس هم په دې هیله دی که د دندې لپاره ورته بیا زمینه برابره شي، دی حاضر دی چې دنده په ښه توګه وکړي او له ماینونو د انسان ژغورنې لپاره کار وکړي. زه مسلکي یم، بیا د مینونو پیښلې ډېره دغه هنر لرم او ډېره ته دغه لرم چې زه بیرته په هغې کې بیرته خپله وظیفه واخلم او بیرته خپل دغه سره شریک شم دولت سره. او ټولو ملکونو نه، ټولو هېوادانو نه مې دغه خواهش دی چې دغه شانتې زموږ په شانتې چې کوم نظامي مایبین دي، نور شخصي مایبین دي، د ټولو سره مرستې وشي. ګل محمد چې د بلال د میرمنې ورور دی، په کرایي کور کې اوسېږي. د خپلې کورنۍ د لوی اقتصادي بوج په څنګ کې د بلال د میرمن او زوی پالنه هم ورتر غاړې ده. موږ چې دا کور چې کوم دی، دا هم زموږ د کرایه کور دی. د بلال ته چې ما خپله خور ورکړې ده، دا هم را په غاړه دی. ما د خپل د کور فامیل هم ډېر دی. نو داسې ده چې زما په ټولو هېوادوالو باندې دا غږ دی چې دا بلال سره د الله د رضا دپاره ورسره مرسته وکړي، د الله د رضا دپاره، ځکه چې بیخي مایبره. دا راسان په نامه یو کلی و، ډېر سخت علاقه و دلته، او دا بسرام په نامه الینګار طرف ته چې زه. په تېره نږدې نیمه پېړۍ کې د جګړو له امله معلول شوي کسان د نظامونو له بدلون سره له ډېرو نورو کړاوونو سره مخ شوي او له امتیازاتو هیر شوي. بلال هم ورته یو قرباني دی. محمد لایق سمون، سیمه نیوز، کونړ.